سلام هیله چې خاسته یې رڼا ته ما کې څه تغییر ګورې؟ تا زړه په سر کړی. آفرین. دوستانو ما دا زړوکی صرف د ایډیو دپاره په سر کړه تاسو ته چې دې زړوکي دپاره زه دوه پیغامونه لرم. که څه هم زما عمر خو ته راغلی نه چې کله غټه شم بیا به په سر کړم، خو ما د ایډیو دپاره په سر کړه. دې دوه پیغامه دا دی چې یو پیغام دا دی چې موږ خو مسلمانان یو، اسلام کې راغلی دي چې باید ښځه زړوکی په سر کړي، او زه کله لمونځ هم په سر ومه او کله چې تلاوت هم کوم په سر ومه. بل دا چې موږ خو افغانان یاستو او زموږ کلتور ډېر ښه دی او موږ هر چېرته چې یاستو خپل کلتور او فرهنګ نمایندګي وکړو. بله دا خبره ده چې زه ځکه اوس نه پوهېږم چې زه ورسره لږه لږه عادت شمه چې تر څو غټه شمه او زړوکی ښه سم صحیح په سر کړمه. یو څوک چې یو دم یو کار وکړي نابلده یې سره که نه بیا یو رقم وي. نو اوس رڼا په سر کړی دی، څونه ښه ښکاري او موږ کله چې دا ایډیو لیدله ماشاءالله مونږ نه هېروي ځکه چې بیا موږ نظر کېږو. خدای په امان.